إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، په تیر شوي درس کې موږ د جادو مسله بیانوله او بیا د هغه موضوع سره چې کومې خبرې تعلق ساتي پای کې موږ یو څه بیانې کړي وي، لکه د جادو تعریف، جادو څه ته وایي، دغشان دا خبره چې د جادوګر د شیطانان څنګه تابع کوي او څنګه په خپله مرسته کې لګوي. او دا خبره موږ بیانه کړې وه چې جادو د ثابت دی او د اثر لري د الله سبحانه وتعالی په اجازت سره او دغه په حکم سره او په هغې باندې موږ دلایل بیان کړي وو. او دا مسله موږ واضح کړې وه چې پیریان هم وجود لري او چې الله وغواړي د انسان جسم ته دننه ننوتی شي او د الله په اجازت سره د انسان ته نقصان هم رسولی شي. بل دا مسله موږ بیانه کړې وه چې جادو ولې خور شوی د نن سبا ډېر او د هغې د خورېدو څه اسباب دي هغه موږ بیان کړي وو. نن به انشاءالله د جادوګر نښې چې ته به پېژنې په هغې باندې او بیانوو او د جادو حکم چې یو سړی جادو کوي د دې سړي په شریعت کې څه حکم دی، دغشان د دې سړي خوا ته رتلو څه حکم دی او سزا د دې سړي څه ده، دا به بیانوو انشاءالله. او که بیا ټیم و نو د جادو علاج د الله سبحانه وتعالی په توفیق سره به بیانوو. اولنی مسله جادوګر پیژنده، د جادوګر نښې او علامات. د جادوګر علامات پیژنده، د هغه نښې پیژنده دا یو اهمه مسله ده او دا یو ضروري مسله ده چې هر مسلمان له پکار چې ځان سره دا علامات یاد ساتي، ځکه چې د انسانانو په منځ کې چې فرق راولي نو د نښو نښانو د علاماتو د لاسه انسان فرق راولي. لکه داسې ډېر حدیثونه شته چې به کې رسول صلی د نیکانو خلکو علامات ذکر کړي، داسې حدیثونه شته چې رسول صلی پکې د منافقانو علامات ذکر کړي. دغه شان په هر سړي باندې بعض علامات ښکاره کېږي چې هغه دلالت کوي د ده په بدبختۍ او د ده په بېدینۍ او یا په دې دلالت کوي چې دا انسان نیک عملی. لکه حدیث کې راځي د انس بن مالک رضی الله عنه حدیث دی، رسول صلی الله علیه وسلم آیت الایمان حب الانصار، د ایمان او د ایماندارۍ نښه دا ده د انصار چې کوم صحابه کرام دي هغو سره محبت کول. و آیت النفاق، او د منافقت نښه دا د بغض الانصار، د انصار صحابه کرامو سره دشمنی کول، دا یو نښه شوه. ته اوس یو سړی دې ولیدو هغه د انصارو سره محبت کې، صحابه کرامو سره محبت کې، د دلیل له بدې باندې چې سړی مؤمن دی. یو سړی د هغوی سره دشمني کې، د دلیل له ده په منافقت او د ده په بېدینۍ باندې. دغه حدیث کې راځي، لکه مشهور حدیث دی، من علامات النفاق، رسول صلی الله علیه وسلم د منافقت نښې دا دي، به یې څو شمارلي. نو چې دغه په چا کښېني ته پوه شي چې دا سړی څه دی، دا منافق دی. نو دا علامات پیژنده دا یو اهم او ضروري مسله ده. والله په قرآن کې وکذلک نفصل الآیات ولتستبین سبیل المجرمین، موږ دا آیتونه او د خپلې نښې او د خپلې خبرې واضح کوو دې لپاره چې د مجرمانو لار واضح شي چې دا د مجرمانو لار ده او دا د بېدینو لار ده. نو لازم موږ له پکار دی چې دغه علامات زده کړو او دغه یاد کړو چې د هغې دلاسې به موږ ته پته لګي چې دا سړی د جادوګر، کوډګر، پالګر دا د الله او د الله د پیغمبر دشمن دی، چې دغه علامات موږ ته یاد دي. زه به یو څو علامات ذکر کوم چې تاسو ته یاد دي. د دې علاماتو نه مخکې دا خبره سره یاد ساتئ چې الله سبحانه وتعالی چاله فراست ورکړي او چاله پوهه ورکړي، نو هغه په یو نظر باندې د انسان پېژندی شي چې دا څنګه انسان دی. لکه ته چې د جادوګر د مخ ته وګورې، په هغې باندې د کفر او د بېدینۍ د علامات د به ښه واضحه ښکاري. نو نور علاماتو ته ذکر کول د ضرورت هم نه راځي چې کله ته وګورې د سړي د مخ ته وګوره د دیندار او د مؤمن سړي مخ داسې نشي کېدی.
او تاسو بلیدلی غالبا دا پیری موریدی چې کوي او دا اډی چې کولو کړي او څوک کوئی جادو ختمو او څوک کوئی بچی ورکو او څوک کوئی شفا ورکو او څوک کوئی حاجتونه پوره کوو څوک کوډي کوي څوک منتر او څوک تعویذونه دوی د مخونه الله سبحانه وتعالی مسخ کړي ورن کړي. نو مؤمن د دې علامات د لاسم د جادوګر او کوډګر پېژني چې مخ ته لګور پته لګي یا دغه د خبرې چې انسان ووري د دینم پته لګي. لکه مثال کله چې ته دې سړي سره کېنی د الله سره ناشنا اونته کې لقای چې سره کېنی او تاسو کې کوم کسان لیدلی نو ته به دې خپته دی به دې شنه چې د ګوتې به دې شي سره لقای چې چل وکي د سترګې وبندې کولاوي او د لیناس تیم ځان له یو طریقې کته سو خیال کړي خاص یو طریقې د شونډې رپي او سوي او پته نه لې د دین خوازیخ کاری چې سره د الله په دوستانو کې نه بلکې الله په دشمنانو کې لري. خو بیا مې سو علامات ته ذکر کوم. اولنی غټه نه خد جادوګر د کوډګر د پالګر او د دې بی دینو خلکو دا چې دوی په چې کلم مریض ورشین دا مریض نه داغه او دغه د مور نوم ته پوس کوي د مور نوم دې سره نه چې کلم ته نه وسړي د ته پوس کو چې د مور نوم دې سره نو پوښي چې دې سړي کې مرز دی ځکه کته یو دیندار سړي په سور شي چې پتا باندې دم واچي او یته ته علاج وخی ناغه ته څه ضرورت ته چې د مور ته پوس کوي او د مور نوم دې سره څه ضرورت دی بلکې کډیر ته پوس کوي ستاسو ته پوس وو کې د پلار نوم ته پوس وو کې او مور ته به څه ضرورت دی هغه نوم ته پوس کوي. نو چې کلم یو کس د مور د نوم ته پوس کوو چې د مور نوم دې سره نو پوښي چې د خبيث کې مرز دی او د الله دشمن دی. دوی منخه ادم مشهور نه خدا هغه د چې د مریض نه د استعمال سغواړي لکه یا بده ته وی چې منګز ما درو خپل ته چې په وخت منګز او یا مالا خپل پرتګ راوړه یا بنین راوړه یا به ته چې مثال کې مال ټوپۍ یا پټکې دې سبب غواړي او دغه وجه ده چې دوی دا وې د جادوګر چې کم شی جسم ته ډیر نږدې په د باندې جادو ډیر خکې نه دغه شان دا ویختو مطالبه ډیره کوي ویخته براوړي او اکثر دې سوي چې مال به هغه کپڑے راوړي چې هغه ته دنه استعماله لکه بنین شو یا د پرتګ لاندې جنگي انسان استعمالي د دغه لباس غواړي ورځ کې د بدن سره لګېدلې ندم د خبيث د خباثت یو نه خلا دریم سړی ته وی زناور بالاله یو ساروي وته او اکثر د ساروي چې د کم خینه د بتور رنگ کې وته خي وي ته به شکارو کې چې ګډ بالال کې خو چې رنگي سي رنگي توري د تور رنگ والله علم دوی په دې غوړه کې چې د تور رنگ د پیریانو خوخته د شیطانانو ځکه چې د تور چې د تورواله د گمراهي غتيري دي نو څنګه چې بکې د پیریان او شیطانان خوشاله دي کوم چې بيدین دي هغه بکې خوشاله نه هم غواړي چې د انسان د تور رنگ سره او د تیرو سره سګي د دې سره عادت کی او ځکه به تاسو لیدلی د خوازی خبره چې دا قسم خلک د جادوګر او کوډګر او دا قسم خلک چې خلکو عقیده تبا کوي دوی همیشه په تورو تیرو کې کینی دا خبره تاسو د محسوسه کړی کنه دوی په کمره کې لیټونه نه دوی چې کوم ځکه اکثر د شپې وی راشه نو به یو کندر کې بنای شي یو خور کې بنای شي یو شړځي کې بنای شي الته بده په تورو تیرو کې نه چې سوجري چې د تورو تیرو ډیر مایل کی هغه وجه ده چې دوی غواړم د چې د خلک د هدایت د رڼا نه د کفر د تیرو ته ووري او د زید شیطانانو ډیر خوخت نه دی بکیم نه سند خلک کومل تراوري نو اکثر چې سړی ته سخی چې ته به د ساروی لال کې اکثر وته وی چې ساروی به په تور رنگ کې لاله او لباس یو تم خې چې کپڑا به استعماله دا کپڑا تم کم رنگ خې هغه تم تور رنگ خې خبدي شو تم وی چې ساروی بلاله خو په دې باندې د الله نوم نه اخلي نو دا یو کفر پیو کې دا به د پلاني په نوم ته دیو خې هغه نوم دیو شیطان دیو پیری نومي ته به دې شوی چې زدا ساروی لرون د پلاني بنوم دا به کفر وکي بیا وته وی چې دا وینه برواله او په پلاني زیبه ولګي او اکثر د دې سمو چې دا ساروی برواله
او یو شرزه او توخي زمکه او توخي الته به گزار کی هغه ماته سره څه مخکوي چې وری د دوی د شړی او د تور رنگ او وری تیری د خلکو خوخي د درې نه خښوي سلورم نه خل دوی دا چې دوی دسی لیکل کوي چې باغ باندې انسان نه بوي لکه نمبر به لیکلي اته نه سلور د نمبر به لیکي تاسو دې چې نه دي د تعویذونه موجونه شینه تاسو نه د کوډګي په کې جوړ کړی او د شینې مینه په کې وستي هو دغه یې کنه نو ته به حیران شې چې د یو دوه درې پنځه د دې څه مطلب دی په دې باندې ته نه پوهېږي خو دې به پوهېږي په دې الفاظو سره دې هغه پیریان هغه شیطانان د هغوی مرسته غواړي نو دا هم د ده نښه ده چې کله یو سړي پاڼه راواغسته او په دې کې عجیبه عجیبه اشکال جوړول لکه کوډګۍ جوړی یا مثال کې ګول دایره جوړه کی غشي په هغې کې جوړ کی د حروف مقطعات پکې ولیکي لکه با دال جیم دا پکې ولیکي او د دې د ستورو چې کوم ځایونه دي ابراج دي د هغې د نومونه پکې لیکي نو ته پوه شې چې دې سړي کې مرض دی چې روغ انسان قرآن او حدیث ولا دا قیسې نه لیکي هغه د شکلونه مکلونه نه جوړوي نو دا یو نښه ده او دا اهمه نښه ځان سره یاد ساتي ځکه چې موږ د ډېرو خلکو نه تعویذونه اغستې دي او په هغې کې دننه دقه رسمونه یې پکې ویستي انسان به پوه هم نه چې د څه یې پکې ګورې لیکلي خو هغه به پوهېږي او چې کله ته په دې لیکلو پوه نه شو نو ته دنه څه غواړې بیا دې سړي عقیده خرابه ده منهج یې خراب دی اوس داسې به کوم شته چې هغه به یو واضحه ټکی ولیکي خو په هغې کې به شرک او کفر وي لکه غالبا چې کوم تعویذونه زموږ په ملک کې چلیږي غالبا زه وایم غالبا چې زموږ په ملک کې کوم تعویذونه چلیږي په هغې کې دنه لیکلي یا فرعون یا حامان یا قارون نو اوس خو د غیر الله نه مدد غواړي او د دې د کفر دغه سټو نه غواړي د یا فرعون نه دې څه غواړي د کفر د سټه چې د دې نوم یې اغستی د نوم یې اغستی د هغې وجه دا ده چې دې دغه شیطان چې کوم ورسره مرسته کوي هغه ورته وایي ته داسې وکړه قارون نوم به پکې لیکلی او یا بدوح یا کدوح دا پکې لیکلي یا یو نوم راغستی کې لیکلي یا اشبوشه یا خشبوشه خو دا اوس داسې عام ټکي نه دي د دوی سره عقیدې تړلی شوي قبل پر داسې و چې یا محمد داسې موږ لیدلي چې بعض تعویذونه کې یا محمد یا فاطمه یا علي دی لیکي دا هم کفر او شرک دی ځکه چې د غیر الله نه مرسته غوښته چې د هغه په طاقت نه او هغه نه وي نو دا کفر دی که ته د پیغمبر نه غواړې چې کله یو سړي دا لیکل کول نو پوه شي دا سړی عقیده ده خرابه ده د منهج صحیح نه دی پنځمه نښه د دې خلکو هغه دا ده چې ته په اوله کې ورشي نو قرآن به شروع کړي قرآن ایتونه به شروع کړي ته یې ګوره دا وابیان یې څنګه ختي وایي چې دوی کفر او شرک دی ګوره قرآن وایي نه دی به څنګه قرآن وایي لکه اوس لیکي الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین منځ کې به پکې نور څه شروع کړي منځ کې به د اواز پټ شي او غلی به شي او شونډې ډقې ډقې بیا به یکدم وایي ولضالین دا سړی وایي ګوره په دې منځ کې هم د پټ دغه منځ کې د سوره فاتحه یې پوره کړه هغه دغه خپل خباست کوي د دې لپاره د اواز چې دی دا پرېږدو نو مریض په دې ګمان شو چې دی قرآن وایي او پیری شیطان د دنه راضي شو په دې چې په قرآن پورې ټوغې وکړي نو لږ قرآن وي بیا پسې هغه خپل منتر وي پټ بیا قرآن وي او چې کله تاسو په یو دمګر پسې لاړ شئ او دم اچئ او دې پټ پټ لګیئ نو دته وایي ګوره پټ دم به نه اچئ ولې پټ لګیئ چې سوی او ښه واضحه وی نه که دی بالپرس به دې خبر راځي چې زه به تیز وایم او قرآن او حدیث چې کوم دعاګانې د آیتونه یې دی وي هېڅ خبره نه خو چې دا پټ پټ لګیئ د ځان سره اواز نه تیزوي نو په دې کې مرض وي دا هم یو نښه ده شپږمه نښه یې دا ده چې انسان له تعویز لازم ورکوي او په دې تعویز کې دننه جادو بني ته خبره ساتي ځکه د جادوګران سړي ته ډېر پوخ نصیحت کوي وایي چې ګوره دا دنه ضایع نه شي او کولاو نه شي ځکه چې دی چې په چا باندې جادو کوي یا کوډې کوي یا سیچل کوي هغه د په دې کې بند کړی نو دا خو یا ورته وایي چې غاړې ته به اچوي یا ورته وایي په سزي کې به یې کښېږدي نو اکثر زموږ دا خلک
ته ګوره په دې کورونو کې چې داسې تعویذونه مویزونه پراته وي یا به پیټۍ کې ایښودی یا مثال کې تولۍ لاندې ایښودی یا د ګاډي کې پټ ایښودی یا د غاړې ته پروت الله اکبر. دا خلک ما ته وایي تاسو وهابیان یې تاسو د خلکو عقیدې خرابوئ. عجیبه خبره ده چې زه دا کوشش کوم چې د خلکو رابطه دغه ژوندي ذات سره جوړه شي کوم چې په عرش له پاسه دی خوب په هغه نه راځي ستړی کېږي هغه نه هېرېږي د هغه نه نو زه دې وهابي شم او زه دې ګمراه شم او دې د خلکو عقیدې په دې کفر او شرک پورې تړي او په دې تعویذونو پورې تړي او په دې پیریانو پورې تړي د دین دی صحیح. څه عجیبه خبره په دې لیکلو باندې د اعتماد دی په دې کوډګو باندې او په دې منترو باندې او په دې ارقامو باندې او په دې حروفو باندې د اعتماد دی او په رب العالمین اعتماد نشته چې هغه به ماله شفا راکړي. اکثر د دې سړی چې دا دغه استعمالي د تعویذونه مویزونه او د شنو بینې استعمالي اکثر دی په دې بیماریانو کې او مصیبتونو کې الله یې ښه نه باسي او بې برکته غوندې انساني. دا شپږمه نښه شوه. اومه نښه دا ده اکثر د مریض ته وایي چې ته به د دومره ورځو دپاره د خلکو نه ځان لرې ساتي. دا هم د جادوګر نښه ده چې کله ته به یو کس پسې علاج لورلی او تا ته ووایي چې ته به مثال کې یواب ته د خلکو نه جدا ناسي او ورته داسې ووایي چې په داسې کمره کې به کښېني چې په هغې کې تیاره وي بلب پکې نه لګېدلی او د نور دا رڼا پکې نه لګي او دې ته هغوی حج به وایي. حج به مطلب د خلکو نه په حجاب کې کېده د خلکو نه په پرده کې کېده. او د ملک صاحب مخکې تاسو ته ووایي چې دغه تیارې د دې شیطانانو خوښې دي نو دا سړی هم په تیارو کې کښېنوي او عجیبه خبره لکه مثال کې زه یم ما ته داسې احساس کېږي چې یعنې زه ښه نه یم ناجوړه یم او زه علاج له ورغلم. اوس په علاج کې دا خبره څه کوي چې تا ته وایي چې اووه ورځې ته په تیاره کې کښېنه دې د علاج سره څه تعلق دی او چې کله دا خبرې وکړي نو پوه شي چې دی د شیطان په مرسته کې لګیا دی. اتمه نښه دا ده اکثر د مریض ته وایي لکه ته به یو څو موده اوبو له لاس نه وړې او اکثر څلوېښت ورځې ښیي نو څلوېښت ورځې به ته اوبو له لاس نه وړې دا د دې دپاره چې کله په ده باندې د څلوېښت ورځې اوبه بندې شي نو دی اودس چاردام لامبل غسل د هر څه به بند شي نو دی پلید شي او چې کله پلید شي نو بیا جادو صحیح اثر کوي ځکه چې دی څو پورې پاک او اودس کوي او ذکر او اذکار کوي او قرآن او حدیث وایي او عبادتونه کوي او الله ته توجه وي نو بیا د دوی په قابو کې نه راځي. ځکه د دوی د دیندارو خلکو سره او د دې نیکانو موحدینو سره د دوی سره دوی نه لګي او ټاپوله د وهابیانو رواچي ورګه ته پته چې په دوی باندې زمونږ لاس نه رسي د دوی رابطه د رب العالمین سره ده د دې رابطه د شیطانانو سره ده او د بل رابطه د رب العالمین سره ده کوم ځای کې د هغه باندې زور ورکېدی شي الله د هغې حفاظت کوي. نو اکثر ورته داسې ووایي چې ته به څلوېښت ورځې اوبو له لاس نه وړې. حدیث موږ لیدلي دي بعض کسان چې هغوی له کپړه کې څه شی بند ورکړی چې دا به غاړې ته واچي بیا چې دا کپړه کولاو کې نو په هغې کې دننه د بعضو سره موږ لیدلي چې دننه پکې د صلیب نشانې صلیب د نصارای چې عبادت کوي د دې صلیب نشانې ورته اچولی نو ګوره کفر طرف ته څنګه اړی. نهمه نښه دا ده او دا مشهوره نښه ده چې څه شی ورکړي د مریض له نو دا ورته په پلاني ځای کې به یې ښخ کړي. دا به تاسو اورېدلي که نه به اورېدلي لیدلي هم دي که نه اکثر د جادو چې روباسي څه ځای کې یې ښخ کړی وایي دا به ویلې په پلاني ځای کې به یې ښخ کړي د دې دپاره چې څوک یې راونه باسي. نو چې کله یې داسې ووایي چې دا شی واله او پلاني ځای کې یې ښخ کړه پوه شي چې دا د ده عقیده پلیته ده په دې انسان نه ځان لرې ساتل پکار دي. ښه لسمه نښه دا ده اکثر څه پاڼې سړي ورکړي لکه د ونې پاڼې شوې د یا عام اوراق شو په هغې څه ولیکي او دلی ورکړي وایي دا به وسېځي او د دې دا لوګې پرېږدي چې په تا ولګي. عاقل سړی چې عقل یې کار کوي هغه وایي چې دې زما د علاج سره څه کار دی پاڼې وسېځو کاغذونه وسېځو چې دې دغه په تا ولګي لوګې د دې د علاج سره کار سره. یو لسمه نښه دا ده اکثر سړي ته وایي وایي ستا نوم دا دی او ستا د کلي نوم دا دی او ستا بیماري دا ده. نو دا خو چې موحد ورته کم ناسي مخامخ او هغه انسان چې د الله سبحانه تعالی سره محبت ډېري او
موحدی مضبوط الله دې موږ هم په کې شمار کې ناغره د بری چال باندې پوي او چې د کمزوري ایمانونو ولا لاړ شي او د تاویل او ماویل ولا او زموږ مشرانو بدا کول او دغه کول چې دوی لاړ شي نو چې دوی ته وی چې لکه ته پلانې لقین راغلی ها پلار د ډېر غوسه چې راوته هغه به شو آمنا وصدقنا ومنګ ایمان امروړ منګ منومو چې سوي وکاو څنګه وي نور څه ته وګورئ وي ماته وی چې سکور کې د چل شي د سړی رسیدلې چلو شتي کنه او د ساده بدی دومره نه پويږي چې د شیطانان استعمالي نو د هر انسان سره یو شیطانی نه د چې کوم شیطانان دي د شیطان نه خبر واخلي چې څه خبر دغه د پوره تفصیل هغه د ته وي د ته وي یعنی کده پرشتیا د علم غیب دعوه کوي چې زه په غیب پوهیږم نو د مستقبل ما ته سوې چې سبکی د مستقبل ماضی پرې ده ماضی خو به د پیریان باندې معلوم کی و څنګه سره سکه پلانې چلته لګي دا خو د پیریان معلوم کی خو مستقبل کې وسکی او ځکه دې واقع راځي چې د مسلمانانو په تیر شو بچایانو کې یو بچا خلیفہ چوتوی چې پلانې چې جادوګر راخکار شوی دی د خلکو دیني خراب کو وره ویلي چې راوستو ټول په مخ کې وته وي اسی زما څومره عمر پاتې دی ته خدای داو کې چې په غیب پوي زما څومره عمر به پاتې هغه ډیر نه لګ دی او شته څومره پاتې دی ما ته خلا شتي عمر شتي یو تور راوړا کسته هغه تور راوړو وزره دنه وسر وهمه کدي خبيسته پرشته پته د بوسویل چې رکسا بعد به تما وځني او سری دی بازی کیو د مستقبل ته پوښتنه وکړه چې مستقبل کې وسکی نه دغه د پته نشته او چې څه شي وي دغه ته بیان هغه د شیطانانو په مرسته بیانې نه دم یو نه خله ازم د کمزوري ایمانونو ولا چې کم دي دوی چې د خبر ووري بزنه متاثر شي چې دا سره چې دومره د جوهر زیو هغه د دې طریقې کې د کسانی کینوري بهر ډیر شي نه دی ول دي پیریانو په واسطه باندې دا پلاني مرز معلوم کی چې هغه د نرانه نوزي مثال کې نو خالد دی چې رانه راځه خالد راځه خب اول دغه کې حیران شي چې شړې ته نو معلوم پلاني زین رااله دا خو د اپتینه ته د مرز ته وختي ولې نه راتلی اوس هغه دینو مخرس کو ایمان مخرس کو عقیده مخرس کو غیرت مخرس کو پیسې ختمي کو دا ځینه واپس راشي د هر سنه خالی بالکل نشي صرف دې خبره ده دوکش کله دې ناولې د مستقبل غوځي چې اوس دې جن وزم 15 منټ بعد بس کیده ته پوښتنه وک سجې ستاسو خو نه وزم 15 منټ بعد بس کیږي ودا ماته وای دا به ته پته نه دا یو نه خده د لسمه نه خیدا ده چې د ځان سره به خبرې کوي چې کله سره تکینی نه دی به ته صبر اوس به دغه راشي سچې دی راغواړي دغه د پاره بس د شونډې رپي او کله به د لاسونه وهي کله به د سر دي تاوی را تاوی پوهې د سړی د عقیدې نه خلاص دی د نه ځان وباسه کله به ته د دې کار وې دم یو نه خره چې کله به ته د دې کار وکړي چې هغه ته نشي کولای دې کار به ته وکړي چې ته نشي کولای لکه مثال کې کس په شعور شي بیمار د بیمارو ته زما دي چې مرز دي صحیح ده هو د دې لپاره به ته دې کار وکړي چې 15 منګکان به وځني او چې دا منګکان ماسپخین په دې ټیم کې مړ کی اوس 15 منګکان به ته د ماسپخین کې به کوم ځای کې ملایي او ته به ګرځي هغه چې دا ګرانه چې ګرانه ده نو بیا موږ تم ګرانه ده نه لکه مطلب موږ تم ګرانه شوړه لګي زیاته که موږ به دلته وکړو نو د خبيسان او څومره چې د معاشري لپاره نقصان دی دا کوم خلک چې عقیده خرابوي نور د دوی درجه ته نور نرسي دا ټول نه په اوچته گمراهي کې د خبيسان د معاشرت تبا کوي قوم تبا کوي دین د خلکو خرابوي عزتونه خراب کړي زه تاسو سو واقعیت بیان کوم چې دوی زنانو سره سکي او دا باز خلک چې روان دا چې ماته اوس په تادی کې اوسو علامات ذکر کړو په دې علامات ورسېدي کو نه رسېدي د تاسو ته یادي تاسو به سره معلومول شي چې دا سره روغ نه روغ سره دا چل نه کوي
قرآن او حدیث منهج هغه داسي او ته سړي په شورلې موحد انسان دی بیماری ته په ما باندې دم واچو هغه راشکین اول خو به د مخ نو بيجنې چې سړی سره د مسلمان سره دی صحیح به چې سره کیناسته نو بس ته یو کم زیری درل رو پلاني زی باندې درل یا بدل دې په دغه ځلاس کې یا ته په دغه ځلاس کې ده که زنانه ته بخپل لاس کې ده که سړی دی په لاس کې په سر درل په سر بول لاس کې دا ول نه اخر پورې بده خوازه یا د قران ایتونه وي یا به دعاګانی وي چې هغه خوازه وي بیا په اخر کې د تویزه نه دا چلونه بلونه کوي نه چاته وي چې مور نوم دي سره نه چاته لیکل ور کوي نه چاله تعویذونه ور کوي نه چاته وي چې سروي بالال کوي نه چاته وي چې دوه ورځې به جدا وشيږي نه چاله کپڑے ور کوي چې کپڑے به استعماله دي شي نه کوي نو د وسونه خزان سره یاد ساتي الله سبحانه وتعالى د خلقو د شر نه منګه په حفاظت کې ساتي دا غینه بعد به دا مسله ده چې د دې جادوګرانو کوډګرو خواته او د دې پالګرو خواته راتلو حکم سره حدیث کی درجه دا خبره ساتي صحیح بخاری صحیح مسلم کی دا حدیث ابو هريره رضی الله عنه مخصوص پیری ہوئی رسول الله اجتنبوا السبع الموبقات هغه خبره او هغه کارونه چې انسان تواکه او هلاکت ته رسید غینه نه لري ساتي اولنی الشرك بالله الله سره شریک جوړول دویم السحر جادو نه د جادوګر خواته تل جادو کول د تباہی او د هلاکت سبب دی دا څوک چې جادو کوي دغه حکم خو موږ واضح کړی دی چې غیر الله نه به مرستي غواړي د علم الغیب دعوه کوي کفر کړی دی لاسه د کافر شوی خدای کوم چې خو لذي په صحیح مسلم کې دا حدیث دی د رسول صلی الله علیه وسلم بیانو د روایت نقل کړي چې رسول سموي من اتى عرافا څوک چې په الګر پسې په ترویتی پسې لاړ په کاهن پسې لاړ په جادوګر پسې لاړ دي کې دنه ټول لذي فسأله عن شيء دیو خبری ته پوښتې وکړو صرف ته پوښتې وکړو بس منی نه خو صرف سره پاره تلو ته پوښتنه تلو یا مثال کې وی چې زم تجربه کومه چې دې وایسه صرف ته پوښتې وکړو لم تقبل له صلاه 40 يوما سلوي خرج به د منځونه نه قبلي دا چې صرف ته پوښتې کې او منی نه اخر کې الله نو ویری کوم چې زیو خاص کر زنانه او دا جادو په خلکو باندې کوي او په خلکو باندې دا کوډي کوي او د خلکو کورونه تباہ کوي او د خلکو رشتي خرابوي او کوم چې علاج لذي بده به علاج لپاره نشیتله هغه په دې کې د ناراضي یو سره به علاج لورغه علاج لچور شغله خبره منی دا حکم د بیانوه حکم الفرض وی چې منه اسی تپوس کومه نسلوي خورزي موږ نه قبلي او بل سره دی چې هغه لاړ او خبره ولا ومنه لا دغه منه نه کنه دو منله چیرې دا سړی چې سوي دي چې بکوم نبی اوره د رسول صلی الله علیه وسلم حدیث ته او دا حدیث چې امام ابو داود امام ترمذی امام ابن ماجه رحمهم الله هغه راوړل په نور کتابونو کې مشته رسول صلی الله علیه وسلم من اتى کاهنا څوک چې په کاهن پسې لاړ فصدقه بما يقول او دا خبري ولا ومنله چې دې چې رسوي دا رښتیا خبري او دا برابر خبري په دې باندې عمل کوم د دې سزا ته ګوره فقد كفر بما انزل على محمد ورسول الله صلی الله علیه وسلم باندې کوم کتاب نازل شوی د باغی کفر وکړو کوم کتاب نازل شوی د قران نه انکار وکړو چې کوم په لاړ او خبره ولا ومنله نه د قران کریم نه انکار وکړو چې دا زنه منمه ځکه کده د قران منله نه د خواته بنته کده د پیغمبر منله او د دوی په خبرو باندې مضبوط ایمان او یقین او پویدې په دې بدوي خواله نه وتله بل حدیث کې درځي د ابو موسی رضی الله عنه حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم لا يدخل الجنه مدمن خمر ولا مؤمن بالسحر هغه سړی به جنت ته نه ځي چې همیشه شراب څکي او هغه سړی به جنت ته نه ځي چې جادوګرانو په خبرو باندې یقین کوي چې د جادوګر او کوډګر وته سوې د یقین کوي رسول الله جنت ته بنسي نو د دوه قسمه خلک شو یو هغه چې سب ته پوښتنه منی نه سلوي خروجي مون قبلي دویم تله خبره ومنله قران نه انکار وکړو نور به تم یو څه کسان ذکر کوي فائدې ده پر خاص هغه کس حکم دی چې هغه د دې لپاره چې د دوی دا طریقې معلومي کوم د خلکو لپاره دوکي ورکی دا معلوم کم او دومره علم وسره چې دا وی چې ما نشي خرابوله
او زه د هغوی د شبهاتو جواب ورکولی شم، نو دې سړي له جایز دی چې دی لاړ شي یا دی د هغوی پروګرام وګوري. مثال یو عالم چې هغه په قرآن او حدیث باندې ښه پوهه لري او هغه دوی خواله ورشي چې دوی دا مکر او دوکې او دا چلونه دا زده کړي او بیا دې خلکو ته بیان کړي چې ګوره خلکو دوی به دا چلونه ته ورسره کوي، نو د دې لپاره جایز دي. خو نه دې سړی باندې راپاسي چې قل هو صورت ورته یاد وي او روان یې هلته وي زمانه نه یو څو خبرې به راته وکړي شبهو کې به دې واچوي بیا به ته ورسره ملګری نه بیا به ورسره چیله شي په اخره کې بیا مرید شي او به دا چې کومې پیسې دي چې د هغې خوند دې واخیست او په دې کې چې کومې زنانه راځي والعیاذ بالله او کم نشه چې به دغه ځای کېږي او کم چرس او هیروین چې به دغه ځایونو کې څکې کېږي دا په بل یو ځای کې نه میلاوي. نو دا انسان دا قسمه سړی دوی خوا تللی شي. په دې باندې پوه شوې که نه؟ ښه دلته دا ورسره یاده ساتئ دا خبره د دوی طرف ته تله د دوی سره کېناسته او د دوی پروګرامونه په ټي وي کې کته دا یو شان دي. لکه دا خبره باندې کوي چې نه زه په ټي وي باندې د پروګرام ګورم. یو سړی په ټي وي باندې د پروګرام ګوري او یو سړی خوا ته تللی دی خوا کې ورسره ناست دی ګوري، په دواړو کې څه فرق شته؟ هېڅ فرق پکې نشته. نه دې خبیثانو چینلې کولو کړي او ما لیدلي دوی پروګرامونه په هغه چینلو باندې یو بېدینه به ناست نه به یې ګیرې نه به یې برېږي غړډ ویښته به پرېښودي. مثال کې ما یو پروګرام کتو په کراچۍ کې هغوی ناست وو ټلیفون ورته د جدې نه یو کس وکړو اردو ژبې والا نو ټلیفون ورته وکړو نو هغه ورته ستا سمه سناوي چې تجارت زما ډېر کمزوری اوس ډېر کوشش زه کوم خو تجارت زما نه روانېږي نو هغه ورته به وي چې ته څه کپړې ورته وي چې دا ته راواله دا کپړه څومره ده وي دومره میټره ده وي اوس یې بند که اوس یې کولاو که چې کولاو کړې اوس څومره ده اوس لږه کمه شوې ده نو حالت ته باندې سخت دي. بل ته وي ته کولاو که چې کولاو کړې وي لږه اوږده شوې ده زه ښه به شوي ستا حالت ښه دي. دا خلک چې دا ټلیفون نه ورته کوي دا پروګرام ورته ګوري دا هم لکه دوی پسې چې تلي نو د دوی د چینلو نه د دوی د خباثت نه ځان لرې ساتي. نن سبا دا غټ مرض راوتی دی 900 چینلې به یې لګولي ډش 900 چینلې او چې ته ورته لکه ولې 900 چینلې موږ جوی حرم پکې ګورو حرم د کتو دپاره د 900 لګولي وایي نه دیني چینل پکې شته نو هغه دیني چې پکې ته وګورې بیا باندې دا کوډګر او جادوګران ناسي په هغه دیني باندې او یا به د بریلیانو چینل هغه اشنو پټکول هغه پکې خپل شرکیات ښیي دی به ورته ناسي وایي جي موږ خو دقې دپاره لګولی نو د دې کوډګر نه او د دې شرکیاتو نه د دې نه خو بیا هغه سندره او هغه فلم په ګناه کې کم دی چې تله دا وایي چې ما دیني چینل لګولی زه دین زده کوم. د دین خلک دین نه زده کوي د دین خلک څه کوي تباه کېږي به دې ځای کې دین. دا چینل چې کولاو شوی دی د پښتنو دپاره او د پښتنو د تباهي دپاره چې کولاو شوی دی خیبر چینل چې ورته وایي په دې باندې بعض نام نهاد مولیان او مفتیان راولي. ما دا بعضو فتوی اوریدلی چې ته به ورته حیران شي ایو وایي چې سندرې داسې حرامې خو نه دي دا خو د روح غذا ده. سندرې څه دي؟ د روح غذا ده. یو پکې ناسو مفتي صاحب تپوسونه چې کېدو نو هغه مفتي صاحب د خپله ټوپۍ په دې ټیبل یې ښودلې او دا ویښته یې داسې په کږه اړولي او د خپې په خپې باندې داسې یې ښودلې او ښه مزدار واسکټ او ګیره یې ښه په دې ویښ کې والې ده او مخامخ چې د څوک تپوس کوي نه هغه هم جنۍ ده او هغه ورته وایي محترم صاحب او دی ورته محترمه وایي او ده چې کومه ورځ زموږ د دین مشران داسې شو نو په ورځ په دنیا باندې بیا زموږ سلام دی او په کومه ورځ چې زموږ دیني مشران داسې شو نو بیا زموږ دپاره د ځمکې د املا نه زموږ دپاره د خېټه بیا د ځمکې د غوره چې دین خو ځان سره په حفاظت کې ویسو که نه ځکه چې دا خلک دا زموږ د دین باندې ډاکې وي دا ډاکوان دي ډاکوان دوی زموږ د دین خرابۍ په شکل د یو دیندار انسان کې وي دغه کې ښه په دې چینلو باندې خبره مخې ته راله په دې چینلو باندې داسې کسان راځي دا چې کوم کلشي دین په نوم دي په دې کې داسې کسان راځي په روژه کې پروګرامونه کوي او دا باقي 11 میاشتې سندرې وایي باقي 11 میاشتې څه وایي په نورو چینلو کې سندرې وایي او په دې 1 میاشت کې بیا څه پروګرام کوي د دین پروګرام بیا چلوي دی به تا ته څه دین ښیي
یولس میاشتې هغه سندري ویلي، یولس میاشتې هغه ګډېدلې، یولس میاشتې هغه ډرامې کړي، یولس میاشتې هغه د جنکو سره ناست پاسته، نن هغه چې دی نو ټوپۍ په سر کړې ده او لږه معمولي حجامت یې غټ کړی ده او ناستې تله فتوې درکوي. دا به ته څه دین زده کړي؟ او دا بېدینه عوام هم دغه خلکو ته خوشحالېږي. مړه دغه پرېږده دغه شیخ صاحب د جومات کې درسونه کوي سختي سخت، دا ماشاءالله زما د ده یو حال دی لږ د یو بل سره، ځکه چې کومې خبرې چې زما خواهشات وي هغه دې بیانوي، او دغه بل چې کوم دی نو هغه خو زموږ خواهشات یو څه وي او هغه بل څه وي. نو د دې ټیویانو د دې چینلونه کوم چې د دین په نوم یې کول وکړي چې درته پته نه وي چې په دې کې څوک بیانونه کوي او څوک یې بیانوي او څوک مفتي دی، نو ګوره هغې ته به هم نه کښېنوي بې تحقیقه. که بالفرض یو ځای کې معلومات وشو چې دا چینل باندې چې کوم علما راځي دا ښه حق پرست علما دي، دوی دین بیانوي صحیح دین، نو بیا خیر دی که دغه چینل نه انسان استفاده وکړي، بیا خیر دی. خو اول به تحقیق کې تپوس به کې، نو دا یو اهمه مسله ده. ما تیر شوي درس کې دا مسله تاسو ته بیان کړې وه چې د جادوګران چې دوی چې د پیریان را جمع کوي او د پیریان راولي، د دې ځان له دوی طریقې دي. هغه طریقې زه نه ذکر کوم، لکه یو ته اقسام و یو سفلي او تنکیس او کف او مندل او ذبح او نجاسه او داسې ډېرې طریقې دي. خو دغه طریقو بیانولو کې ما ته خیر نه ښکاري چې دوی د پیریان څنګه راولي. موږ بیان کو څوک یې ټرای کوي بیا بله جاخه به جوړه کړي. نو دوی خپلې طریقې دي، هغه کفر دوی کې هغه طریقه دوی کې، نو به پیریان راځي او د دوی هر قسمه خدمت کوي. دا مسله اوس یاد ساتئ چې چاته د جادوګر ځای خوه یا د جادوګرانو چینل خوه یا په ګاډي کې هغه ځای ته وړه یا د خبره دغه جادوګر سره کول، دا سړی هم داسې دی لکه دی چې د جادوګر له تلی او دی او دغه سړی په دې ګناه کې او په دې شرک او په دې کفر کې یو شان دي. نو دې خبره کې احتیاط کوئ، بالکل به د دې قسم خلکو سره هیڅ تعاون نه کوئ، بلکې د دوی حقیقت به خلکو ته راښکاره کوئ. سزا د دې جادوګرانو هغه څه ده؟ روایت کې راځي چې حد الساحر ضربة بالسيف، د جادوګر سزا څه ده؟ د توري ګزار دی، نقصان زیات دی. نو بغیر د توري د ګزارنده سره بل شي خون نه کوي. په بل شي باندې دا نقصان ودرېدی شي نشي ودرېدی. کېدی شي دی موږ ته چې ما توبه ویستې او توبه یې نه ویستې، داسې هم کېدی شي که نه. نو که جادوګر توبه مو باسي نو دا توبه د ده او د الله په منځ کې ده. موږ به ورته څه وایو؟ لکه موږ ونیو او دوی چې زه توبه وباسم، موږ ورته چې توبه ستا او د الله په منځ کې ده، الله به ستا د ګناه وبخي، خو موږ به تا باندې د حد قایمو. او دا فتوه چې د عمر بن خطاب، عثمان بن عفان، عبد الله بن عمر، حفصه، جندب بن عبد الله، جندب بن كعب، قیس بن سعد، دا اوچتو صحابه کرام او تابعین دا فتوه ورکړي، لکه عمر بن عبد العزيز، امام ابو حنیفه، امام مالک، ټول دغه فتوه ورکړي. او دغه شان په روایت کې راځي بجاله وكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه کتاب لیکلو او به د علاقو ته نشر کړو، کله چې خلیفہ هر علاقې ته دغه رساله دغه خط دی لېږلی، پای کې لیکلو ان اقتلوا كل ساحر وساحره، چې کوم ځای کې تاسو ته جادوګر او جادوګر ښکاري نو هغه وجنئ. وایي فقتلنا 3 سواحر، نو موږ 3 کسان وژلي. دا روایت امام احمد حنبل رحمه الله راوړی. دغه شان حفصه رضی الله عنها سره یوه وینځه وه او هغې جادو کړی و په دې حفصه رضی الله عنها باندې، نو هغې امر وکړو، نو هغه جادوګر چې هغې وژلې وه. امام احمد بن حنبل رحمه الله وی د 3 صحابه کرامو نه د جادوګرانو وجل چې دغه ثابت دي، دا خبره د هغوی نه ثابته ده چې جادوګر به وجني. خو دې ځای کې یو اهمه مسله، دا کار زما ستا دی؟ من کې دا مرض دی چې ته یو خبره واورو بس بیا دغه راځه اوس بسم الله کوي، لکه اوس یو سړی مونځ نه کوي، قطعا مونځ نه کوي، نه دی مرتد شو والعیاذ بالله، د اسلام نه خارج شو. خو د مرتد سزا څه ده؟ وجل دی. نو په دې باندې به توبه وباسي، که توبه ونه ویسته بیا وجل، 3 پیرې به ورته وویجلو بیا وجل، بس بسم الله کو سبحانه و تعالی بالمازه ګوري وجنو به نه. شریعت یو سزا خوري، خو دغه سزا د هغه چا په لاس کې چې دغه وس رسي. نو دا د بچیانو کار دی
دا د خلیفہ کار دی، دا د قاضیانو کار دی، دا د علاقې د مشرانو کار دی چې د دین بیا غټ فساد نه جوړي. بل تحقیق وشي د خبرې کما ته د قتل رواشي نو بس زبر علیکم تا به وجنم زما تاسو سره دښمنی د پسمه کوي خلک وی پلان دی ولی وجلې دی جادوګر وزکه می وجلې فساد بسمره ډیر شي. خو چې نه د دې لپاره یو قانوني او کسان کینی مشران علما په خلک غوي ته پوښتنه کې معلومات کې دغه نه باندې غوي وجني. دویمه خبره ده کما ته راولګو جادوګر مړ کو د جادوګر خپل خپلوان به سبا راشي موږ سره به جنگ کوي. دغه زموږ ستاسو کمزورې خو چې کله زورور سره دا کارو کې یو اداره دا کارو کې حکومت دا کارو کې نو دغه نه څوک ته پوښتنه نشي کولای چې تاسو ولې سره وځلې حکومت ته راولګو نبی به زمونږ نه دا کار خوران شي. دې کې دا خبره ته ذکر کو چې جادو ګوره په جادو باندې ختمولم نه دی جایز. جادو په جادو باندې ختمول نه دی جایز. لکه سړی دا وای چې زه جادوګر په سر دې د پر نظم چې بچا باندې جادو وکما نه وې دغه نه کومه نه چاته نقصان رسو. خو زه به جادوګر په سر دې د پر نظم چې زما د جادو سکی د کولاو کی او زما د جادو ختم کینو زه دې د پر نظم نو موږ دې سړی ته مو چې تم په جادوګر په سینې شتله. حالانکه دا خبر مال په کارو چې باغ کې مونږ کړو چې د جادو علاج سره خو نه دلته مخې ته رااله. ډیر خلک دي چې هغه د جادو ختمولو لپاره په جادوګر په سيزي د کوډو ختمولو لپاره په کوډګر په سيزي دا غلطه طریقه ده. او په دې باندې هغه حدیثونه فټکی کوم چې لکسات مخ کې ما وې قطعا د جادوګر خواله نشیتله. جادو په جادو باندې ختمول نه دی جایز دی. وسو خبرو درسه ولني خبره ته چې په جادوګر په سیلار شو د خپل جادو به کولاوي نو ستاسو جادو د هغه وخت پورې نشي کولاواله چې سو پورې د شیطان بندگی نه کړي او کفریت او شرکیات نه کړي. نو ستاسو په جادوګر په ستله د سبب دغه د کفر او د شرک دغه ځخوا سیستم رسنی شي کولای کنه ستاسو لپاره به دي شي چې بای کې کفر او شرک نه استعمالي. یو خبره ده. دویمه لکسات مخکې موږ دا خبره ذکر کړې چې په جادوګر په ستله دا غنه تپوس کول د دې سړي چې رسولي خوري موږ نه قبلي او چې په سیلار شي خبرو له یقین کوي د قرآن نه منکر شونه څنګه په علاج روان دي. درې موجوده ده حدیث کې د رضی ابو داود رحم الله دا حدیث راوړی. جابر رضی الله عنه سئل النبي صلی الله علیه وسلم عن النشره د رسول صلی الله علیه وسلم د نشره مبارک ته پوښتنه شو. نشره او نشره په عربی کې دي ته فك السحر بالسحر جادو کول او هل په جادو باندې جادو ختمول په جادو باندې. رسول الله صلی الله علیه وسلم هو من عمل الشیطان دا شیطانی عمل ده بنه کوي. نو دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عمل ته شیطانی عمل ویلې چې دا بنه کوي. سلورم سبب دی چې دسم کیږي چې ډیر خلک په دې جادوګرانو په سیتلی او یې منګ علاج کوو. هغه ته سید په دې باندې مثال کې 1,000 روپۍ لګي 1,000 روپۍ ولور کې دې دغه پیری ته وایي د جادوګر دغه شیطان ته وایي چې خیر دی یو هفته دې متنګوا سمره متنګوا یو هفته متنګوا بس هغه سم خوشاله شي سم خوشاله چې وګوره تاسو وایي چې دوی په لاس کې سنيشته دوی سنيشي کوله وګوره ده یو هفته د پر سره خبره بری یو هفته بیا د شیطان په ولګي نبی هغه شوې زه خشه او مخبص هغه ته بس تاسو بدپالی کړی نه او دا پال وتم دي شو خي لکه کله کله ته دي شو وي په لختي بناوړي په څه بناوړي په لختي بناوړي اوس کله لختي بګیزه بځي ته په لختي بناوړي ګوره نغه علاج خاصه مسر نه کوي. نو جرای شي د سړی راشي سوال به زیبره شي جی تاسو ویلو چې دا به اثر کوي اثر ونه کو وي تخکاری بدپالی دنه چې د شی ده په لختي خو نه اورېدل سوچ کې وي وختي چې راتلم پاتره وي دا خبره ده بیا وایي چې زمو خبره اثر نه زمو خبره خو اثر کوي خو تاسو په لختي ووري نو خبره وسه اثر کوي یو د دوج اسمان ته نه ګوري ته علاج وکي خو ته به اسمان ته نه ګوري. زه چې هغه سیده رواني ناش غریب د سر نیولې خو یورس بکټ کې پرې وته په منډو کې بغول کې پروت د نظر ورګي بیا ورغه ویجی استاسو هغه دغه کارونه کو علاج نو یې ته به کتلی اسمان ته ویجی کتلی غوونه بیا مخ کارو کو
نو بیا د پیسې راکړه چې اوس د بیا د سر نه یو نوي قصه روانه کړو. دا داسې خبیثان دي. نو په ده باندې ته څنګه جادو ختمې؟ نه دی د شیطان ته وایي چې نورې مه تنګوه، یو هفتې هغه نه تنګوي، بیا ورته یو هفته بعد وایي تنګېږي، هغه بیا راشي بیا دې نورې پیسې واري. دغه به د جادوګر په ځي راځي. او دا راته ووایو بله خبره د دې د لاسه جادو په جادو باندې نه کولاوی او نه به ختمې. ولې؟ ځکه چې موږ سره قرآن شته، په قرآن کې علاج شته. او غالبا حالات کم علما او مرګري چې په دې باب کې تجربه لري هغه دا خبره کوي، وي په موږ بس هغه حالات ډیر زیات راځي چې هغه ښه کوشش کړي چې جادو په دې جادوګرانو ختم کې خو نشي ختمولی. نو بیا په موږ بس راشي چې په موږ بس راشي په قرآن وایو د الله د کلام په وایي سره جادو ختمي. بیا دا خبره اوس نه یاد ساتئ چې جادوګر چې جادو ختمي نو دغه ځای ګوري چې په کوم ځای کې د جادو پروت دی. او چې ته به یو سړي پسې ورشي هغه په تا باندې قرآن وایي نو د قرآن د جادو ختمي کې د جادو په هر ځای کې پروت دی. لازم نه چې دغه ځای دې معلوم شي، خو چې کله الله سبحانه وتعالی وغواړي نو د جادو به ختم شي. بله خبره چې د هغې د لاسه ته به دا کار نه کوې، ځکه چې د مسلمان کار دی ځان سپارل په الله سبحانه وتعالی باندې، په الله باندې توکل کول، او کوم چې جایز اسباب دي هغه استعمالوه. خطرناکه خبره دام ده د دې د لاسه به تالته نه ځي، ځکه چې هلته زمونږ دین خو خراب شو دین خو په اوله کې خراب شو، پیسې هم خراب شو، رکسات مخکې ما تاسو ته ووي. او د دې د لاسه هم نه ځکه چې زمونږ عزتونه ملته خرابېږي. د زنانو سره چې دا خبیثان څه کوي که هغه واقعي دی واورې، کله نه کله داسې کوي دوی خو د الله نه نه هېرېږي او د الله نه به څه وېرېږي، هغه دغه کفریات کړي. زنانه پسې ورشي دې زنانه نه دې تپوس کوي تا واده کړی دی که نه دی واده کړی، هغه ورته ما خو واده کړی دی، اوس په دې جنۍ باندې مین دی او غواړي چې دا جنۍ دا ښځه د خپل خاوند پرېږدي. نه دی وله علاج ملاج نه لیکي، داسې څه وله ولیکي چې د هغې د لاسه چې الله سبحانه وتعالی وغواړي نو دا زنانه د خپل خاوند سره بغض پیدا شي، بیا د خپل خاوند سره نه لګي. نو چې کله هم د دې ناولي خواله راځي، د دې کوډګر او جادوګر خواله، نو دې د خپله فایده اخیستی شي، ځکه چې هغې اسیم د خپل خاوند سره نه لګي. یو طریقې دام ده چې دې زنانه باندې داسې څه وکړي چې دا زنانه په دې سړي باندې عاشقه شي، دا کوم چې ورته مخامخ ناست دی، نو بس دا بیا کور ته واپس لاړ شي، خو په ذهن کې هم دغه سړی پاتې شي له چا خواله چې تلې وه. دا هم د دوی طریقه ده. حدیثي طریقه هم کوي، اکثر داسې وایي چې دا کار به وشي خو د دې دپاره چې دی نه موت ته به میلاوي وو، والعیاذ بالله جنې ته داسې وو. او دا سره تعجب خبره نه ده، والله نن سبا خو د انټرنیټ او د شي نه عام دي، دنیا پکې داسې کسان نیوی شوي. هغه یو پیر پکې ما یو خبر کتو، یو یې نیولی دغه د پیري مریدي چې کوي او د جادوګر کوډګران او دغه کې یو نیولی، وایي هغه اعتراف کړی چې زما د لاسه 300 جنکۍ چې دغه حاملې شوي، 300 جنکۍ د هغوی په خېټې چې کوم بچي و زما د لاسه راغلي وو. نو یو طریقه دا کوي، ګوره کله کله به جنۍ ورشي ښځه ورشي وایي چې په تا باندې ډېر سخت جادو شوی دی او دې ته سحر سفلي وایي. خیر شي سحر سفلي څه ته وایي ګورئ. نو سفلي په عربۍ کې کته علاقې ته وایي، یعنی کته ځای، یعنی دا جادو د دې کته د بدن د دې لاندینۍ حصې سره تعلق ساتي. دا خو هغه ورته چې مثال سره چې لاندینۍ حصې سره تعلق ساتي که بره سره موږ راغلي علاج لرو، نو دا به هله کېږي چې دې کې کله موږ ستا په دې عورت کې د زنا د اوبه ور واچوو. داسې ډېرو زنانو سره کړي، نو هغه دې مرض تنګه کړي، هغه وایي چې ته یو سړی وایې که لس پنځه لسون ما سره زنا کړي خو چې دا مرض څه شي دا ختم شي، دا خبیثو سره زنا وکړي. او داسې ډېرې قصې دي او ډېر واقعات دي که موږ دغه تفصیل کې لاړو تاسو به حیران شئ چې دوی څنګه چې دا خلک دوکه کوي او د دې زنانو د بې پردګۍ. تاسو به دا پروګرامونه لیدلي دي که نه یې لیدلي؟ نن سبا خو هر سړي سره دغه فیسبوک پروت ده، کته برکۍ لګي ټیک، تاسو دا پروګرامونه لیدلي. نو دا هغه انسانان دي چې زموږ دین هم خراب کو، زموږ مال هم خراب کو، نو زموږ عزت هم خراب کو. ما تاسو ټولو ته دا نصیحت دی چې دا کومې خبرې چې ما تاسو ته وکړې دا خو تاسو خو به انشاءالله منئ، خو په خپلو کورونو کې خصوصا دا خبرې وکړئ
زنانو ته کې زنانه د دې خبرو سره د غوی ډیر شوقي چې پلاني چې کې پیری د هغه مرزونه ختمه پلانې دمونه چې پلانې دغه چې زنانه ته دوه وکړ د کور نه د قدم کې خو په دې نه چې د خپې د لماتې کوه ها کې سړی ماته معلومي او ماته دغه عقیده او منهج معلومي او د دې زنانه علاج نه کیږي غواړو چې هغه خاله ورشي هغه په دم واچي قرآن او حدیث نه نبی سیدا خو چې یو محرم وسره یې به وسره څوک سړی خوې کنه سړی وسره د ناسي خبر پړه ده کې به هیڅ خبر نه خود دې ته د کور نه وځي چې پلاني ویلي به دې د کور نه وځي نو به دې خبرو یقین ساتي او څومره چې به دې خبرو یقین ساتي چې پلاني ځکه پلاني دا چل کې پلاني ځکه دا چې تاکي به د مرزونو د خډيري بس بیا په دغه سوچ کم چې هغه علاج دي چې هغه موږ د شریعت خو له هغه موږ نه کوو ان شاء الله هغه به روان درسونه کې هغه علاج کله توفیق راکو هغه علاج به تاسو بیان کوم چې قرآن او حدیث پرانا کې د دې جادو د ختمولو څه طریقه ده او د پیری د وستو څه طریقه ده او د نظر د ختمولو څه طریقه ده ټول طریقې الحمدلله شته په قرآن او حدیث کې زموږ دین دي سناقص دین نه دی چې بس خبره موږ ته کړې نیمګړي او به پرې خو دي نه به دا خبره سره یاد ساتي چې یو جادوګری او یو کرامت نو په دوه کې فرق کوي زموږ په دې ملکونو علاقو کې هو کړه په هر شړي کرامت راخاره کی موږ زو د سپنه کې خو کرامت راخاره کی نه جوړي دا د کرامت ته جوړي دا وی کرامت اولیاء الله په اولیاء کې دی ولی الله او پلانې دی او الله نه دی ودی شي نو تاسو دا وایي چې کرامت او په جادوګری کې فرق دی کم سړی چې جادو کوي نه دی کوشش کوي چې دا کار وشي او کرامت کې کوشش ته ضرورت نه غا اچانک کیږي دا هم خبره زیاده ساتي لکه اوس یو سړی دی نیک انسان داسې مثال درکو په دریاب باندې تیرېدو په زړه کې دا و چې زه به لامبو وهم او په دې دریاب به او په دې سیند به ځاوړم خو چې کله دې اوبو ته ورکوشو نو دې اوبو کې نه ډوبېدو او خدغه شان په لار واوړېد نو آیا د پته و چې د اوبه به ما نه ډوبوي د پته و ده نه او د دې کوشش کو چې د اوبه ما ډوب نه کی یعنی چې په لپاسه وګرځم ولاړ شم نه هغه چې دا کېدې نشي چې دې په اوبو لپاسه دې روانې مو د نو بګنځ نه دا خجادوګر سکی جادوګر خلک راجمع کوي راشه په دې اوبو لپاسه وسنګ ګرځي خلک راجمع کړي پیسې راجمع کوي پروګرامونه کوي لیدلم دي کنه جادوګران چې چلونه بدونه کوي خلک راجمع کړي چیلنجونه په ور کوي راشي زبدي شو کوم راشي زبدي شو بل اهم خبره ده چې چا کرامت چې راخکاري شي نه چاته وای نه چې ګوره ما کې د صفات دي کرامت غالبا د نیکانو خلکو راخکاري کوي نیکان خلک دا خبري چاته بیانې نه چې ما سره دا چل شي او ما سره دا چل شي او ما سره دغه شي دا چاته نه وای او دغه لګیا دي خلکو ته وای راشي زدا چل کوم او زه به دغه چلو کوم او اهم خبره پکې ده چې کرامت چې چا راخکاري کیږي نه دیندار انساني هغه د مخ نه پته لګي الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون خبردار یقینا د الله په مرګرو باندې یری نه بغم جنې اولیاء الله دادي د سوکتي الذين امنوا وكانوا يتقون الله چې مضبوط ایمان لري توحید به مضبوطی یتقون الله نه یری د رسول په طریقه مضبوطی کرامت ته خلکو راخکاره کی او چې کله ته پته ویلګي چې دې شی سره نه ستې شکل نه پته لګي چې دا شی دی او زما کرامت نو پوه شي چې دا دی جادوګری کې او دا کفر او شرک کې مبتلا دی الله سبحانه تعالی دې ګنانا او د دې عمل دی الله سبحانه تعالی موږ لري ساتي او الله سبحانه تعالی زمونږ معاشره زمونږ بچي او زمونږ مشران کې شران دی الله دې ګنانا په امان کې ساتي او کوم خلکو باندې چې بیماری راغلی د چا په جادو کړی یا کوړی کړی الله سبحانه تعالی د غویله شفای عاجله او کامله ورکي او ان شاء الله پر روان درسونه کې کله ژوند راکو د جادو علاج به بیانو چې جادو وسنګ علاج کې هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين